زولنو کې گرفتار یار سبا کیږي په زولنو کې گرفتار یار سبا کیږي او حالات وېستو لخار یار سبا کیږي وطن مخبل له واک د نورو دی زمونږ نه دی وطن مخبل له واک د نورو دی زمونږ نه دی مونږ پښتانه یو بې اختیاره یار سبا کیږي او مرغۍ موزه د جارو نه لري بوکیانه سوي مرغۍ موزه د جارې نه لري بوکیانه سوي او نختر هم سوي دی چیناره یاره سبا کیږي او مونږ د منزل نه ډېر په شا باندې الوت کړی دی مونږ د منزل نه ډېر په شا باندې الوت کړی دی او لی په لی ګرځو بې قراره یاره سبا کیږي او تا هم زما هغسې کلکه ملګرتیا پرېښې ده تا هم زما هغسې کلکه ملګرتیا پرېښې ده او ته راته وایه انتظاره یاره سبا کیږي او کابل یې اوس به ګل ګل پېښور ورانوي کابل یې اوس به ګل ګل پېښور ورانوي ما ته الهام شوی زیاره یاره څه به کېږي او ګرانه عادله ستا د مینې نه منکره نه یم ګرانه عادله ستا د مینې نه منکره نه یم وخت راته نیسي هره لاره یاره څه به کېږي د کیمور ټي وي مینهوالو ستاسو ورور زاهد الله زیار د پروګرام ګلورینو شبو سره ستاسو په خدمت کې حاضر دی راغلی یم ګورنمنټ کالج پېښور ته چېرته چې زموږ خوږ ملګری د ملکنډ سیمې سره تعلق لرونکی شاهد حسین عادل اوسېږي څوک چې په ډېر کم عمر کې ډېر ښه او مضبوط کلام لیکي د چا په ځوانه پوپړۍ کې چې ډېر زاړه دماغ پراته دي عادل هغه پښتون دی څوک چې د خپلو زده کړو سره سره په پښتون قام او پښتنه معاشره هم جوړ نظر ساتي د عادل د کلام زور د عادل په کلام کې چې کم وزن دی کم بحر دی او د چې کم عمر دی او موږ تاسو سره شریکو او په هغې باندې تاسو نظر اخلو چې څنګه هغه په کم عمر کې څنګه کلام لیکي څنګه د هغې فکر دی د پښتون معاشره باندې د هغې څومره نظر دی هغې به تاسو سره شریکو عادل صاحب تاسو په خپل پروګرام کې هرکلی وایي مننه خوشحاله اوسئ ستاسو ډېره مننه کوم کیمور ټي وي د ټولو ملګرو ډېره مننه کوم په دې یخنۍ کې په توره شپه کې زموږ هاسټل ته راغلې زموږ درسره دا څو شېبې خوندورې تېرې شوې ګپ شپ مو ولیدو کلامونه به هم شریکو بیا یو ځل ستاسو ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ ډېره مننه عادل ورور چې څو پورې تاسو ژوندي موږ ژوندي یو انشاءالله راځو به بار بار به ستاسو خوا ته راځو او ستاسو نه به کلامونه ریکارډ کوو ملګرو سره شریکو نو اوس څنګه دی خوښه دی کلام راته واوره په ریکارډ باندې راځي څومره پښتانه ملګري دي لر بر په پاکستان کې په افغانستان کې په بهرو هېوادونو کې څومره پښتانه ملګري دي مسافرونه دي هغوی هم تاسو ګوري ستاسو کلامونه به اوري او څنګه دی خوښه بلکل تاسو راغلي خامخا ورسره کلام شریکو غزل نه مخکې یو څو شعرونه تاسو کوم چې ښایست کې په دنیا پسې دنیا را رسېده ښایست کې په دنیا پسې دنیا را رسېده خو ستا مخ ته د چا د مخ ښکلا را رسېده ښایست کې په دنیا پسې دنیا را رسېده خو ستا مخ ته د چا د مخ ښکلا را رسېده سپوږمۍ زمانه لري او زه هم له سپوږمۍ لري سپوږمۍ زمانه لري او زه هم له سپوږمۍ لري والله په ډېره سخته به رڼا را رسېده سپوږمۍ زمانه لري او زه هم له سپوږمۍ لري والله په ډېره سخته به رڼا را رسېده چې ته به رانه لاړې لکه سا به رانه لاړه چې ته به رانه لاړې لکه سا به رانه لاړه ستا بېرته په راتلو به راله سا را رسېده چې ته به رانه لاړې لکه سا به رانه لاړه ستا بېرته په راتلو به راله سا را رسېده تا سوې خوښ مې نه دی ورکوی پرېږدوی تا سوې خوښ مې نه دی ورکوی پرېږدوی یا ستا هره خبره به تر ما را رسېده تا سوې خوښ مې نه دی ورکوی پرېږدوی یا ستا هره خبره به تر ما را رسېده مننه دغه شعرونه نه وروسته ورته یو غزل ډالۍ کومه چې ته ګوره د خپل ځان نه بغاوت کوم لګیا ته ګوره د خپل ځان نه بغاوت کوم لګیا یم زه داسې لیون سره محبت کوم لګیا ته ګوره د خپل ځان نه بغاوت کوم لګیا یم زه داسې لیون سره محبت کوم لګیا یم دا ته یې چې مې هر چا ته غیبت کوي لګیا دا ته یې چې مې هر چا ته غیبت کوي لګیا دا زه یم چې د هر چا ته صفت کوم لګیا دا ته یې چې مې هر چا ته غیبت کوي لګیا دا زه یم چې د هر چا ته صفت کوم لګیا یم رښتیا خو دغې خلکو د پښتو نڅا ویستله
رښتیا خو دغه خلکو د پښتو نه ساه ویستلې چې وایي د پښتو ژبې خدمت کوم لګیا یم. رښتیا خو دغه خلکو د پښتو نه ساه ویستلې چې وایي د پښتو ژبې خدمت کوم لګیا یم. ته کښېنه په جومات کې خدای نه هورې غلمان غواړه، ته کښېنه په جومات کې خدای نه هورې غلمان غواړه، زه امن غواړم دغه عبادت کوم لګیا یم. ته کښېنه په جومات کې خدای نه هورې غلمان غواړه، زه امن غواړم دغه عبادت کوم لګیا یم. زه ښه کوم زه ټیک کوم ته وایې چې غلط دی، زه ښه کوم زه ټیک کوم ته وایې چې غلط دی، دا نه کوم چې وروستو ندامت کوم لګیا یم. مننه. ستا مینه مې په زړه کې سنبال کړې لکه زه چې ستا مینه مې په زړه کې سنبال کړې لکه زه چې کنډر کې د ګلونو حفاظت کوم لګیا یم. ستا مینه مې په زړه کې سنبال کړې لکه زه چې ستا مینه مې په زړه کې سنبال کړې لکه زه چې کنډر کې د ګلونو حفاظت کوم لګیا یم. ممتاز احترام اختر علی چې ممتاز په شعرونو کې جدت کوي ښکاري، ممتاز په شعرونو کې جدت کوي ښکاري، ادل زه په مینه کې جدت کوم لګیا یم. ډېر زبردست ډېر زبردست ډېر ښکلی صاحب، ډېر خوندور کلام. نو هیله لرو چې د ملګرو هم خوښ شوی. نو یو بل کلام راته واوروئ. ډېر خوندور کلام و. ستاسو له کلامونو چې کوم دی موږ هم خوند واخلو، زموږ کتونکي دې هم خوند واخلي. خوشحاله اوسئ. بل غزل درته ډالۍ کوم ټولو پښتونو له ستا ټولو ملګرو ته، ټولو مینهوالو ته او مسافرو ته یې ډالۍ وي چې هر څوک پورې خاندي د پیغوره بهر نه ځي، هر څوک پورې خاندي د پیغوره بهر نه ځي، مین سړی په هر ډګر د توره بهر نه ځي. خاموشه ځای مې خوښ کړي خو حیران یم چې ولې، خاموشه ځای مې خوښ کړي خو حیران یم چې ولې، دا زړه مې پېښوره ستا د شوره بهر نه ځي. خاموشه ځای مې خوښ وي خو حیران یم چې ولې، خاموشه ځای مې خوښ وي خو حیران یم چې ولې، دا زړه مې پېښوره ستا د شوره بهر نه ځي. خبر نه یم چې زه به ورته یاد یم که نه یم، خبر نه یم چې زه به ورته یاد یم که نه یم، زما د زړه و ذهن نه غروره بهر نه ځي. خبر نه یم چې زه به ورته یاد یم که نه یم، زما د زړه و ذهن نه غروره بهر نه ځي. خپله مسافر یم په هر چا خفه کېږم، مسافرو ملګرو ته ډالۍ. خپله مسافر یم په هر چا خفه کېږم، زه وایم چې یو کس دې هم له کوره بهر نه ځي. خپله مسافر یم په هر چا خفه کېږم، خپله مسافر یم په هر چا خفه کېږم، زه وایم چې یو کس دې هم له کوره بهر نه ځي. دا بعضې خلک د وطن په نامه مړه شو، دا بعضې خلک د وطن په نامه مړه شو، دا بعضې خلک خو د شکوره بهر نه ځي. دا بعضې خلک د وطن په نامه مړه شو، دا بعضې خلک خو د شکوره بهر نه ځي. ادله ما په ژوند کې خوشحالي لیدلې نه ده، ادله ما په ژوند کې خوشحالي لیدلې نه ده، زما په زړه دننه غم ته ګوره بهر نه ځي. ډېره مننه. ډېره مهرباني شهید حسین عزیز وروره چې موږ هم دومره مینه راکړه، موږ هم دومره محبت راکړو او زموږ سره خپل کلامونه شریک کړل. هیله لرم چې زموږ کتونکو هم انشاءالله خوښ شوي، زموږ هم ډېر خوښ شو. الله مو ته ژوندي لره او انشاءالله بار بار به راځو ستاسو خواته، ستاسو نه بار بار ښایسته خوندور کلامونه ریکارډ کوو او انشاءالله ملګرو سره شریکوو. د دې ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوو چې دوی موږ دومره مینه راکړله، په دې شپه کې موږ سره ناست دي او موږ له چې کوم دی مینه راکوي، محبت راکوي، موږ د خپل دغه محبت احساس راکوي. د ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوو او هیله لرم چې پروګرام به ستاسو خوښ شوی، ریکارډینګ به ستاسو خوښ شوی. ګرانو کتونکو خپل کوربه زاهد الله ضیا ته اجازت ورکوئ. د لوی الله په امان.